د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد یو نرم خویه او د تفاهم پلوی شخصیت دی چې تل یې د سولې، ثبات او د افغانانو د یووالي خبرې کړې دي. د احمد مسعود په وینا د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد څو ځله ورسره مستقیم تماس نیولی او په درنښت یې ترې غوښتي چې افغانستان ته راستون شي. هغه ویلي مولا محمد یعقوب مجاهد تل راته وایي افغانستان د ټولو ګډ کور دی، راشه خپل وطن ته راستون شه، د دې خاورې په ابادۍ، پرمختګ او سوکالۍ کې راسره اوږه په اوږه برخه واخله. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره د سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. احمد مسعود همداراز ټینګار کړی چې افغانستان د اختلافاتو او د جګړو پر ځای د تفاهم، زغم او ګډ کار ته اړتیا لري. هغه ویلي که افغانستان مشران د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي، نو هیواد به د پرمختګ، ثبات او هوساینې نوې مرحلې ته داخل شي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان راتلونکی یوازې د یووالي، ورورولۍ او ګډو هڅو له لارې روښانه کېدای شي. هغه باور څرګند کړی چې هر افغان که د هر فکر او لیدلوري خاوند وي، د خپل وطن په جوړولو کې مهم رول لري. سیاسي شنونکي هم په دې باور دي چې د افغان مشرانو ترمنځ مثبتې اړیکې او متقابل درناوی کولی شي د ملي پخلاینې لپاره نوې هیلې راژوندۍ کړي. د دوی په اند افغانستان هغه مهال رښتینې سوکالي موندلی شي کله چې ټول افغانان د یو چتر لاندې د خپل هیواد د ابادۍ لپاره لاسونه سره ورکړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره د سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.